تقریبا 50 نسخې به مې کړي خو د اوس نسخو داسې نه یم سیاحت کړی کلمه بل هېواد اول ما ته په دې معلوم شو چې د چپې پښې د ګوتې مې داسې دانه غوندې وشو بیا وشړېدل بیا اغوستو وینې کېدو هغه کېږي دغه 3-4 میاشتې کېږي چېرته پیدا ده زخته ډېرې دوا مې کړي هېڅ فرق یې نه دی راباندې کړی مه هغه شی یم د شملې رادیو قدرمنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیلې مې ومنئ کوربه مو زه یوسف همت یم دا د یو ځل بیا د روغتیا لارو چارو خپرونه درته وړاندې کوم چې موضوع یې د شکرې ناروغۍ ته ځانګړې شوي هیلهمند یم چې خپرونه به تر پایه راسره واورئ ډیابیت یا شکر چې موږ ورته په عام ډول د شکرې ناروغي وایو چې نن سبا پرې ګڼ شمېر خلک اخته دي او هر کال د زیات شمېر کسانو ژوند اخلي او خپله د شکرې ناروغي هغه حالت دی چې د پانکرانس غدې په کافي اندازه انسولین نشي تولیدولی او یا هم بدن نشي کولای چې تولید شوی انسولین په سمه توګه مصرف کړي انسولین هغه هورمون دی چې په وینه کې د خوږو اندازه تنظیموي او یا د ناروغي په وینه کې د کندو د کچې د لوړوالي له کبله پیدا کیږي او د جګر د تخریب لامل کیږي شکر یو دوامداره او اوږدمهاله ناروغي دی چې د بدن دفاعي سیستم له منځه وړي او ناروغ په مختلفو ناروغیو اخته کوي په دې وروستیو کې په افغانستان کې هم دا ناروغي په خورا لوړه کچه زیاته شوې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي هر کال نږدې 100,000 افغانان د شکرې د ناروغي له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي نو ځکه خو موږ هم نننۍ خپرونه د شکرې د ناروغۍ په هکله برابره کړي په دې خپرونه کې مو د عامو خلکو او ډاکټرانو سره د شکرې د ناروغي د مخنیوي او درملنې په موخه مرکې کړي هیره دې نه وي چې د دې خپرونې درېیمه برخه مو هغه سیمه ییزو کیسو ته ځانګړې کړي چې د شکرې د ناروغۍ په هکله دي د خپرونې په پای کې د شکرې د ناروغۍ په هکله په زړه پورې ډرامه هم لرو قدرمنو اوریدونکو د خپرونې په پیل کې د شکرې د ناروغي د مخنیوي درملنې او وقایې په هکله د هغو ناروغانو خبرې اورو چې د شکرې ناروغي لري امیر جان د شکر ناروغي له یو کال را په دی خو ډېرې دواوې مې کړې دي مګر دا فایده یې بالکل ماته نه درا کړې پښې مې ډېرې خوږېږي دا د پښو ګوتې مې خوږېږي سر مې خوږېږي وجود مې ټول داسې دروند ده نور ذاتي دواوې مې کړې دي یعنې دا که درته ووایم چې داسې بیخي بې حسابه زیاتې نسخې لرم کور کې راسره موجودې دي دوا نه درا لګېدلې د شکر مریضي دا 2 میاشتې کېږي چې راته پیدا شوی په دا 2 میاشتې کې اول ما ته په دې معلوم شو چې د چپې پښې د ګوتې مې داسې دانه غوندې وشو بیا وشړېدل بیا اغوستو وینې کېدو هغه کېده ډېر داسې زحمتونه راتله او ډېر ښویېده دا 2 میاشتې کېږي چې د هغه له لاسه ډېر په عذاب یم سوکه دا د سینې درد درته پیدا شو د شا درد درته پیدا شو دوا مې خوړل هغه وخته تر اوسه ډېر کړی هر ورځ 800 افغانۍ 900 زر 2000 اوس د بستر یم د شکر ناروغي لرم یاره تقریبا 50 نسخې به مې کړي خو د اوس نسخو داسې نه یم سیاحت کړی داسې حالت یم راوستلی پیاله به مې په لاس کې وغه به راسي توس چای مقصد ډوډۍ مې نه سوای خوړی دا نمونې ته تغی کېدم صاحب چې په دغه کې به مې په نیم ساعت کې به مې 10 وارې مو وچښل نوم مې محمد صبور دی د جغتو د ولسوالۍ د پلان په غزني کې اوسي خل ناروغي تقریبا د یو کال نه مخکې دواوې مې ډېرې کړې په شفاخانه کې مې ډېرې دواوې کړې دي څه نتیجه نه ده تقریبا 80 دانې نسخې لرم د شملې رادیو قدرمنو اوریدونکو دا چې د شکرې ناروغي څه شی دی ولې د شکرې ناروغي رامنځته کیږي څنګه کولای شو د شکرې له ناروغي څخه ځانونه وژغورو د شکرې ناروغي په کومو کسانو کې پیدا کیږي د شکرې ناروغي نښې او نښانې کومې دي او کوم کسان چې د شکرې ناروغي لري باید څه وکړي
دا او دې ته ورته پوښتنو ځوابونه به په غزني ولایت کې د نثار روغتون له یو تن ډاکټر محمد رفیق امین چې د داخله ناروغیو متخصص دی واورو. په لومړیو کې به ډاکټر صاحب تاسو د شملې راډیو درنو اوریدونکو ته خپل ځان ورمعرفي کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم ډاکټر صاحب رفیق امین ده او د داخلي بخش ډاکټر یم او د غزني په ښار کې وظیفه لرم. ډیره مننه. ډاکټر صاحب د شکر ناروغي په اړه راته ووایئ چې خپله د شکر ناروغي څه شی ده؟ شکر یوه ناروغي ده چې موږ دې ته یو کلینیکي سندروم وایو چې په دوامداره شکل هایپرګلیسیمیا یعنی په وینه کې د ګلوکوز سویه لوړیږي او په دې کې د کاربوهایدریتو شحمو یا غوړیو او پروتینو میتابولیزم کې یو اختلال یا بېنظمي راځي په همدغه مشخصاتو باندې پیژندل کېږي. دا مرضي ممکن د انسولین چې هورمون ده ترشو کې کوم نقص راځي یا د دې هورمون د تاثیر کموالی یا د دې هورمون په مقابل کې د بدن مقاومت یا د دغو دواړو مشکلاتو له امله منځته راسي. دا مرضي تقریبا 2 تر 3% په جامعه کې تشکیلوي. ډیره مننه. ډاکټر صاحب که دا راته ووایئ د شکر ناروغي ولې رامنځته کیږي، کوم لامل په اساس رامنځته کیږي؟ مخکې له دې چې د شکر ناروغي لاملونه ووایي، د شکر ناروغي موږ په 4 ګروپونو تقسیموو. یو په انسولین پورې تړلی شکر ده، یو په انسولین پورې ناتړلی شکر ده، یو د حاملګي دورې شکر ده او یو په نوي زیږېدلو ماشومانو کې یا نیو نټال پیریود ډیابیټس ورته وایي. د 4 نوع ده. داسې دا ناروغي څنګه منځته راځي موږ په دې هکله لنډ معلومات توضیح کوو. شکر ناروغي یا خوش ډیابیټ د پانکراس د جزیرو د حجراتو د معافیت د تخریب له امله منځته راځي چې د انسولین د مکمل ترشح کموالی ورکې موجود وي. په کله په دوام شکل شکر کې چې هغه سره په لوړ سن کې پیدا کېږي د انسولین په مقابل کې مقاومت او د انسولین په ترشح کې نقصان منځته راځي. دوی کېدای شي د پانکراس پړسوب له امله، د پانکراس له بدنه ایستلو له امله، د اندوکراین امراض دي لکه کوشنګ سندروم، اکرومیګالي، تایروتوکسیکوز، د جاغور زهر کېدل، بعض تومورونه د پیوکروسایتوما، ګلوکاکونوما، بعض دواګانې دي لکه سټیرویدونه، بعض دواګانې چې ادرار زیاتوي، بعض لکه تیازاید، د میرګي دواګانې دي مثلا پینتوین. دغه شیان کولی شي چې شکر رامنځته کړي. همدارنګه بعض جینیټیکي سندرومونه دي لکه فریدریک سندروم، بې موازنګي، مایتونیک سندروم، ډاون سندروم، ترنر سندروم، حاملګي. دا ټول کولی شي چې شکر ناروغي رامنځته کړي. ډیره مننه. ډاکټر صاحب که دا راته ووایاست چې څنګه کولی شو موږ له دغې ناروغي څخه ځانونه وژغورو؟ لومړی سترس یا تشویش باید کم کړی شي. رواني فشارونه باید کم شي، ځکه سترس یا رواني فشارونه په بدن کې یو هورمون چې کورتیزول نومیږي د ګردو له پورتني قسمت غدې څخه افرازیږي او د انسولین په مقابل کې د بدن مقاومت زیاتوي. باید سترس یا تشویش کم کړی شي. یو مسله. دویمه خبره، هره ورځ لازم ده چې یو شخص تیز قدم ووهي. البته په زنګنونو باندې زیات فشار نه باید راوړی شي، ځکه زنګنونو د مفصل د سلویدو سبب ګرځي تیز حرکتونه، یعنی پیاده روي وکړي. دریم، غذایي رژیم باید کنټرول شي. میوه‌جات او سبزیجات زیات استعمال شي. د حیواني غوړیو ځای نباتي غوړي استعمال شي. غوښه چې حیواني غوړي لري کم وخوړل شي. چاغوالي ته پام وشي. وزن باید کم کړی شي. لوړ وزن د انسولین په مقابل کې مقاومت پیدا کوي. د انسولین اخیستونکي آخذې د حجروي دیوال په شحمو یا غوړیو کې ځان ښه کوي. داسې مریضان باید 8 تر 10 ګیلاسه مایعات روزانه واخلي. د زیات کالوري لرونکي غذا ونه خوري. کم خوراک او په څو نوبته خوراک وکړي. د مطالعې، تلیفون او تلویزیون کتلو په وخت کې باید غذا ونه خوري. همدارنګه دا مریضان باید خوراک کم کړي، تمرین وکړي او له غذا 2 ساعته وروسته استراحت وکړي. له صفر ته 1 ساعت وروسته غذا وخوري. خلاصه داسې مریضان باید فزیکي فعالیت وکړي، سپورت وکړي، غذایي رژیم کنټرول کړي، سترس کم کړي، هغه دواوې چې د وینې خواږه لوړوي ونه خوري لکه سټیروید، وزن کم کړي، مختلف قسم غذاوې وخوري او میکروبي مرضونه په خپل وخت سره تداوي کړي. ډیره مننه. ډاکټر صاحب که دا راته ووایاست چې د شکر ناروغي په کومو کسانو کې ډیره پیدا کیږي؟ لومړی هغه کسان چې کورنۍ تاریخچه ولري، لکه د یو چا چې پلار، مور، ورور، خور شکر اخته وي یا شکر تیر کړی وي،
داسې مریضان زیاتره په شکر اخته کېږي. دوم چا خلک دغه چې کسان چې بیمه یا د بدن د وزن اندازه له 15 تر 10 پورې وي یا تر 10 زیاته وي. دریم هغه کسان چې د نس محیط حجم زیات وي، مثلا په نارینه‌و کې د نس د محیط اندازه تر 15 سانتي زیاته وي او په زنانه‌و کې په ښځو کې تر 80 سانتي زیاته وي، دا کسان په شکر اخته کېدای شي. د مرضو په مقابل کې بې تفاوته خلک لکه د لوړ فشار، د وینې د غوړیو زیاتوالی، لوړ وزن، کسان چې دغه شیان نه کنټرولوي، د توجه نه کوي، دا کسان په شکر اخته کېږي. او بل پولیسیسټیک اووریان سیسټ هغه زنانه چې تخمدانونه زیات سیستونه لري، لکه دا سیستونه سټیرویډ او بعضې هورمونونه یې افرازوي او دا داسې مریضان شکر ته مساعد دي. همدارنګه کولی شو هغه کسان چې وزن زیات وي، سپورت نه کوي او زیاتر د موټرسایکل، بایسکل باندې زیاتر استفاده کوي نسبت پیاده تګ ته، او یا زیات په چوکۍ کینی او زیات استراحت طلب وي او یا چپرکټو بستر باندې همیشه پروت وي، دا کسان زیاتره په شکر باندې اخته کېږي. ډېره مننه. ډاکټر صاحب که دا راته ووایاست چې د شکر ناروغۍ نښې او نښانې کومې دي؟ په اول کې د ګلوکوز لوړه سویه په وینه کې پیدا کېږي چې هغه بیا یو ځان ته علایم ښیي چې مثلا د ادرار زیاتوالی ده، زیاته تنده ده، زیات خوراک کول دي، د وزن کموالی ده، د سترګو د دید خفوالی ده، د زخمونو په ځان سره جوړېدل دي، د لاسو پښو د ګوتو بې حسه کېدل دي، خستګي ده، وضعیتي فشار ده چې مثلا په ولاړو فشار یو قسم وي، په ناستو پروتو بل قسم وي، او عمومي ضعیفي د هغې کې د پوتاشیم د کموالی او د پروتین تخریباتو له امله راځي. همدارنګه کولی شو په لابراتوار کې د وینې اندازه او وینه معاینه کړی شي او د وینې په معاینه کې د ګلوکوز سویه لوړوي، او همدارنګه د شکر د مریضانو په ادرار کې هم د شکر اندازه لوړوي. دغو معلوماتو په نتیجه کې دغو کلینیکي نښو نښانو لابراتواري معایناتو په نتیجه کې موږ کولی شو تشخیص کړو چې دا مریض شکر لري او یا یې نه لري. ډېره مننه. ډاکټر صاحب که دا راته ووایه کوم کسان چې د شکر ناروغي لري باید دوی څه وکړي؟ دوی ته باید مشوره ورکړی شي. اول مشورې ته د مشورتي تداوي ورته ورکړی شي چې مریض د شکر د لوړېدو او ټیټېدو په نښو نښانو باندې پوه شي، چې کله د شکر لوړ شي او یا ټیټ شي، ظرفیت پرې راځي، ضرورت په وخت کې دوی باید نږدې ډاکټر ته مراجعه وکړي. دوم مریض پوه کړی شي چې په خپل سر دوا ونه خوري او د ورکړل شوې دوا اندازه کمه او زیاته نه کړي. دریم خپل ورکړل شوې دوا په خپل وخت وخوري. څلورم ځان پوه کړي چې کومه غذا هره ورځ خوړای شي، کومه غذا د ضرورت په وخت کې وخوري او کومه غذا هیڅ ونه خوري. خپل بدن او نورو مریضو ته لکه لوړ فشار، د ګردو مشکل، د سترګو مشکل، جلدي مشکل، قلبي مشکل، د وینې غوړو ته جدي توجه وکړي. او شپږم هره ورځ سپورت وکړي، وزن زیاتونکي غذاوي ونه خوري، خپل سر دواوي ونه خوري، په میاشت کې 2 یا 3 ځله خپل شکر معاینه کړي. ډېره مننه ډاکټر صاحب چې موږ ته په خپرونه کې وخت راکړو. تاسو نه هم ډېره مننه. پتمنو اوریدونکو، د شکرې د ناروغي څخه د ساتنې، درملنې او وقایې په اړه مو د ښاغلي ډاکټر صاحب خبرې واورېدې. هیله ده چې دا ویناوې په یاد وساتئ او د خپل روغ بدن او د شکرې د ناروغي په مخنیوي کې په پوره ډول هڅه او زیار وباسئ. اوس هم راځو سیمه ییزې کیسې له خلکو څخه چې د شکرې د ناروغۍ په اړه دي اورو. شکر ناروغي د موږ خپل پلار په شکر مرض باندې اخته دی، د تقریبا 2-3 کاله کېږي چې د شکر ناروغي لري. ني زخته ډېرې دوا چې کومه شفاخانه کوم کلینیک وښایي موږ بس معاینات او هغه کې کړي دوا کې کړي، هیڅ نتیجه بیخي یعنی نه دی کم شوی. پاکستان ته وړم. زما نوم خلیل رحمان دی، د وردګ ولایت پلان په غزني کې اوسېږم. زما یو خپل دغه تقریبا د 2-3 کاله کې شکر په ناروغي اخته دی. د ماما کډه مې ده، نه کابل نه نور پیشکاري ورته وړي، مغلي کنټرولوي، نور تر اوسه پورې هیڅ فرق نه دی پکړی.
چې پشکورې نه وي شکر یې مغسې وي. د ما نوم دین محمد ده د دیګ ولسوالي یم. د موږ یو کاکا و دا بیا د شکر په ناروغي اخته و بیا ډېر دوا وکړې کابل ته ولاړ د کابل بیا ښه نه سو بیرته راغی دغه یو 15 میاشتې کېږي چې فوت کړی. نوم یې ضیاء الحق ده د میدان وردګ ولایت جغتو ولس. د ما یوه مور ده هغه د شکر ناروغي ډېر وخت کې تقریبا یو 2-3 کاله کېږي. ډېرې دوا مې پرې کړي دي خو تر اوسه پورې نه ده ښه شوې. اوس هم بستر ده په شفخانه. قدرمنو اوریدونکو تاسو له شملې رادیو څخه د دې اونۍ د روغتیا لارو چارو خپرونه واورېده چې ما یوسف همت لیکلي او جوړه کړې وه. دا چې د خپرونې د پای شیبې دي نو هېره دې نه وي چې د تل په څېر د خپرونې په پای کې موږ ډرامه لرو چې د نن ورځې خپرونې ډرامه مو هم د شکرې ناروغۍ ته ځانګړې شوي. دا تاسو او دا هم ډرامه. سلام علیکم خانجان کاکا څنګه داسې کوه رواني خیرت خدای درته. وعلیکم سلام وعلیکم سلام. یاره زلمی ورار ما درجار کې تا مې قربان کې څه درته ووایم خو ما ولا ویل وم زه به دی چیرې وینم او یوه مشوره به حتما لازما ورسره کړم. خبره داسې ده چې زه خو دغه شکر تپلیک لرم دغه تاسې خو اوس شکر ده په دغه تعلیم مو وکړو پوهنتونو ته ولاړاست فاکولتو ته ولاړاست ذاتي ما ویل زه به له تا سره چې دا وارې زلمی راسي که خیر و زه به یو مشوره خامخا ورسره کړم. نو دغه د شکر تپلیک لرم باور دې اوسه ما درجار کې ذاتي تا مې قربان کې کمې تر 5 سره کمه ګولۍ یو رقم کمې خوړلې بیا مې دغه نونایي دواګانې تاله ما خجایایې ما ورجار کې دونه ډېرې وخوړلې دغه کورغ و په داخلو شپو کې ډېر په عذاب کړم چا راته ویل وای دغه کورغ وخوره دا کورغ وای د شکر دونه ښه دي چې ذاتي یک تر یک دوایي د ذاتي مې بیا دغه کورغ ورته مخه کړه مخه یاد تا مې قربان کې ذاتي مزدار کې دغه کورغ به مې یشول بیا به مې خوړو بیا مې خیر ته دغه د کورغ و دانې دغه کپه کپه خوړلې ذاتي تر مخه جایایي اوس یې نو دغه د معدې په تپلیک باندې پسې اخته کړم اوس مې دا زړه مې دی خو یې معده بولي موږ یې زړه بولو دا زړه مې دا وړي ایښې دا ترخې ترخې اوبه مې ذاتي په دغه زړه باندې را اوړي نو هغه د شکر تر تپلیک دغو ډېر په عذاب کړی یم زلمی ګوله ذاتي یوه داسې لاره چاره راوښیه چې هغه وینې وم تا مې قربان کې تا مې جار کې چې هغه دونه سو چې بېرته به هغه خپل رقم برابر سو ذاتي دغه سید. ګوره خانجان کاکا د خدای خاطر وکړئ دا په خپل سر دوایانې او درمل مه کاروئ د دې په ځای چې تاسې خپل درد پیدا کړئ. شکر ناروغي ډیره خطرناکه ده داسې کار وکړئ اوس هم ډاکټر ته ولاړ سه له هغه نه مشوره وغواړه او شکر دی ټیسټ کا چې په څو کې دی تا ته خپل شکر هم نه ښکاري نو له دې بې ځایه درملو تیر سه شکر یوه ډېره خطرناکه ناروغي ده خدای مکړه دا سړی د مرګ تر کندې رسوي نو راځئ له دې ناوړو دودونو به راتیر شو دا په خپل سر درمل به نه خورو نو اوس ماشاءالله ډېر ښه ډاکټران دي د هر څه درملنه کیږي معاینات کیږي نو سر له سبا زه درځم کور ته موټر درولم او بیا هم دې ښار ته باید ته د شکر معاینات وکړې چې معلوم سي چې شکر دې په څو کې ده او کوم درمل د تا د شکر لپاره ښه دي. نو خانجان کاکا هیله کوم
تاسو نورو ته هم سپارښتنه وکړئ په کور کلي کې چې له بې ځایه درملو په خپل سر له دوایانو تیر سي له دې نه ډډه وکړي کنې دا به حالات ډېر ور خراب کړي. وی یاره زلمی وراره په ځواني دې برکت شه په اوینې تعمیجات کې علم دې برکت شه ولا پلار دې اوینې لا ښه سړی و په خبره پوه کور دې ودان سازه چې خدای دې وهم د آخرت د عذابه خلاص. خانجان کاکا سهار چې د لمونځو کله خیره نو هیڅ بم نه خوري یو رقم خواړه بم نه خوري ځکه د شکر معاینات سیدي په تس نس باندې کیږي نو سهار زه درځم ښار ته به ځو چې ژر تر ژره ستا د شکر معاینات وکړو.